غني دولت جوړونکی ملت جوړونکی ټیم دی. ولسمشر محمد اشرف غني د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان وروسته نن ماښام 15 بجې ملت ته د وینا پر مهال په خبرو کې وویل یو شمېر خلکو موقت حکومت غوښتو، خو زه ویاړم چې ټاکنې مې حتمي او جمهوریت مې لا نور هم غښتلی کړ. ولسمشر ملت ته د وینا په پیل کې ټول افغانستان بلکې ټولو افغانانو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د پایلو د اعلان له کبله مبارکي وویله او دا یو لوی ویاړ وباله چې د افغانانو په رایه دا ځل ولسمشر ټاکل کیږي. ولسمشر غني د وینا پر مهال د ټاکنو په ورځ دا د لومړنیو پایلو د بریالیتوب له کبله د افغان امنیتي ځواکونو هم مننه وکړه چې په یو سخت حالات کې ټاکنو ترسره کولو ته زمینه سازي وکړه. دغه راز غني د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې موږ له نفاق څخه ملي یووالي ته روان یو چې په دې سره به ډېرې ستونزې حل کړای شي. محمد اشرف غني زیاتوي د ټاکنو نه اعلان د امنیتي ځواکونو د قربانیو هڅو پایله ده چې په دې توګه به ټول افغان ولس د امنیتي ځواکونو قرباني هېرې نه کړي. نوموړی وایي دولت ساز ټیم ځکه تر بریدونو لاندې و چې خدمت تکل لري او هیواد جوړولو آبادولو لپاره په کارونو بوخت دی. نوموړي خپل ټیم ته په اشارې سره وویل چې موږ د تقسیم ټیم نه بلکې د خدمت ټیم یو. په لومړنیو پایلو کې ولسمشر بریا ته په اشارې سره وویل چې دولت جوړونکی ټیم به د ټولو قشرونو ته یو ډول خدمت کوي او د افغانستان د هرې سیمې د پرمختیا لپاره به جدي اقدامات ترسره کوي. نوموړی وایي د تیرو 200 کلونو ویجاړي به له 5 کلونو په ترڅ کې بیرته رغو. اوس د دې وخت دی چې د پخوا په څیر مو چې خپل غیرت او قدرت په جهاد وښودو، اوس یو وخت دی چې د هیواد د آبادۍ لپاره یې جهاد وښیو. ولسمشر د وینا پر مهال ویل زموږ حوصلې پراخې دي چې په دې سره به ټول افغانان په یو ډول په حکومت کې ګډون ولري. ولسمشر غني په داسې مهال ملت ته د وینا وکړه چې نن د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي چې پکې تر ټولو 50.40 رایه محمد اشرف غني ګټلې ده. د یادولو ده چې عبدالله او رحمت الله نبیل هم پکې ګډون، یو شمېر نورو نمایندانو پکې بیا د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه مني او وایي چې پراخه درغلي پکې شوې ده.